د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د افغانستان امنیت او ثبات ملاتړ کوي. او روسي خبر ده چې آذربایجاني چارواکي وایي افغانستان د خپلو صادراتو لپاره د باکو بندر کارولی شي. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې دوه تازه او مهمو خبرونو ته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د اقتصادي همکاریو سازمان او ولسمه سرمشریزه کې ویلي چې د افغانستان د خلکو د امنیت، سولې او پرمختګ لپاره ملاتړ اړین دی. نوموړي له ګډونوالو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره د ګډ ګامونه پورته کړي. ښاغلي اردوغان د جمعې په ورځ د آذربایجان په خانکندي ښار کې د اقتصادي سازمان او ولسمې سرمشریزې ته د وینا پر مهال د اسرائیلو لخوا د تهاجمي سیاستونو پلي کولو ته هم غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دا ډول سیاستونه د سیمې سولې او ثبات ګواښي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې اړه ویلي موږ نه د فلسطین له موضوع پر شا کېدای شو او نه هم د نتنیاهو د حکومت په وړاندې چوپ پاتې کېدای شو چې زموږ سیمه د وینو په سمندر بدلوي. د اقتصادي همکاریو سازمان او ولسمه غونډه تېره ورځ د ترکیه، آذربایجان، ایران، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان او پاکستان د مشرانو په شتون کې د آذربایجان په خانکندي ښار کې ترسره شوه. دغه غونډې ته د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مراسیال ښاغلی ملا عبدالغني برادر هم وربلل شوی و. او روسي خبر ده چې آذربایجاني چارواکي وایي افغانستان د خپلو صادراتو لپاره باکو بندر کارولی شي. د ریاست الوزرا اقتصادي مراسیال ملا عبدالغني برادر د باکو له نړیوال بحري بندر څخه د لیدنې پر مهال د دغه بندر له لارې اروپا ته د افغانستان د صادراتو لپاره د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کړې ده. آذربایجاني چارواکو هم ویلي دي چې افغانستان د خپلو صادراتو لپاره د باکو بندر کارولی شي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د شنبې په ورځ پر ایکس پاڼه لیکلي دي چې ملا عبدالغني برادر د آذربایجان هیواد د باکو بحري بندر له لارې اروپا ته د افغانستان د صادراتو لپاره د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کړې ده. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د باکو بندر او د دغه هیواد د اوسپنې پټلۍ مسؤلینو اسلامي امارت ته د افغانستان صنعتي توکو، کرنیزو محصولاتو او کاني توکو د صادراتو لپاره د دغه بندر کارونې ته چمتوالی ښودلی دی. او هم دغه رنګ آذربایجاني چارواکو د اوسپنې پټلۍ په وسیله د ایران له لارې روسیې ته هم د افغانستان د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره چمتوالی ښودلی دی. د افغانستان اسلامي امارت وایي چې د باکو بحري بندر له لارې د ګډې سوداګرۍ او ترانزیت د رامنځته کولو او اسانتیاو په موخه یې په دغه بندر کې د سوداګرۍ لپاره د امکاناتو او ترانسپورټي لارو د ارزونې په موخه ګډې تخنیکي کمیټې هم ټاکلې دي.